بچی د پاره د پلار رضامندي د پلار خدمت د پلار خبره منل دا بالکل فرض عین دي دا به خبره منی دا د الله رب کریم د رضامندۍ یو سبب دی کچری داسې نه وو نو بیا الله رب کریم په دې باندې د دې بندنه ناراضه کیږي الله هم ناراضه او والدین هم ناراضه ما ته ګورو والدین خپل بچي سمره په مینا محبت سره سمره په تکلیفونو سره سمره په مشقتونو سره سمره په غریبانۍ سره خپل لوګه تیری خپل سړه خوري خپل ګرمۍ ته سمري خپل پلوم زیګو دکیږي خو د دې بچي لپاره هر رنګي سہولیات برابرې د تعلیم لپاره خرچه پورا کوي د نورو ملګرو سره د کمې دتا نه محسوس کوي د هر رنګ ور کوي خو چې کله دا بچي ځوان شي نو بیا د پلار پټولو ارمانونو باندې داسې خاورې واړي دا بچي خو دې پلار دې لپاره رالوی کړی دی چې دا بچي به زما لپاره زما د سترګو یخوالی جوړیږي زما لپاره به دا بچي د عزت یو باعث جوړیږي زما ملاتړ به جوړیږي زما مټې به جوړیږي قیامت په ورځ به دا بچي زما سفارش کوونکی جوړیږي دا بچي به زما عزت جوړیږي دې بچي نه به الله رب کریم په کائنات کې یو خیر خوري خو چې کله دا بچي رالو شي نو بیا د والدینو هغه ټول تکالیف یو طرف ته کی پلار به ورته وایي بچی دا کار مه کوه نه زه به دا کار کوم او آخره کې دا والدین هم د دې بچي په طرف ته شي زمړه خیر دی نن سبا ټول نوجوانان دغسې دي زما زوی دې هم پکې دا کار کوي هلکه ټول نوجوانان خو غلط دي نو ته ولې خپل زوی غلط طرف ته لیږي دا کوم خلک چې په سمه لاره دي هغه لاره د بچي لپاره ولې نه اپناوئ چې د غلطو خلکو سره پرېږدي غلطو خلکو سره کېدي نو بیا یې 100% ریزلټ هغه زما اوس تا مخې ته وي چې ما ورته کم ریزلټ ملاویږي بیا ورستو په سرو سترګو جړلو نه هیڅ نه جوړیږي بیا د ارمان کولو نه هیڅ نه جوړیږي او د دې ماشوم مثال په شان د شنې چوکۍ دی کله چې دی وړو کوي د چې ته کم طرف ته بوځي دی تاویږي یعنی چې څنګه تربیت کوي د خبره مانی خو چې کله د 15 16 17 سال ته ورسی دا چوکا اوچ شي بیا دا ماتیږي دا بچي بیا ستا خبره نه مانی دا به هغه څه کوي چې کوم خلکو سره دا تعلق ساتي کوم خلکو سره غب شپ لګي کله دا ملګری هغه چې دنیادار وي ستا بچي به هم دنیادار وي کله دا ملګری لوفران وي ستا بچي به لوفر وي کله دا ملګری ګړکپان چرسیان پډریان وي ستا بچي به لوفر چرسی ګړکپ وي او کچري د دو بچي نیک وي طالبان وي علماء کرام وي تبلیغیان وي د نیکو خلقو سره د دون ناستا پاسته وي نو ستا بچي نه الله رب کریم یو نیک بنده جوړي یو عظیم الشان شخصیت د مستقبل بدرنا الله رب کریم جوړي د کائنات د پاره دا بچي دا حوصله افزای او د کائنات د پاره د بهترین پورا کائنات کې وو د دې بچینا الله رب کریم یو خیر خوري نو ما تعالی پکار دي چې کم سے کم د خپل مشمانو تحقیق وکړو چې آیا زما بچي چا سره کینی زما بچي څنګه ژوند تیری تاسو ته مخ کې دا خبره به یو سل پیری ما کړی وي چې کله مسجد ته راشي په جمعات کې دایې بایې لږ وګوره چې زما د کور څومره افراد جمعات ته راغلي دي زما زوی په جمعات کې شته زما نوسې په جمعات کې شته زما خوریه په جمعات کې شته زما وراره په جمعات کې شته چې کور ته لاړ شي دی لږ تپوس وکړه چې ته مونځ ته ولې نه وې راغلی په دې کې څه بده خبره خو نشته الله رب کریم به په دې ستا تا وبینیسي ته په دې باقاعده ګناهګارېږي چې ته د خپل کشر تپوس ونه کړي چې کوم د تا نه لاندې طبقه ده د هغې ته ذمهوار یې د هغې به باقاعده بھرپور خیال ساتي او چې کله لوی شي بیا ستا خبره نه مني نو به وایي یار بچې نافرمانه ده بچې نافرمانه نه ده تا د بچي تربیت نه دی کړې تا بچی ته په شروع کې د موبایل مطالبه تا نه کوي ته ورته موبایل اخلي موبایل مطالبه یې وکړه ډایرکټ ته ورته موبایل واخیستو د بیټ مطالبه یې وکړه ته ورته بیټ واخیستو د بال مطالبه یې وکړه تا ورته بال واخیستو هغه د دنیا هر یو ضرورت ته پوره کوي آیا تا ورته چېرته دین هم څه ښودلي تا ورته چېرته په دې باندې یو پړک ورکړی چې بچی د لمونځ ته ولې لاړړې کله چې بچی په سکول کې نمبرې کمې والي نو بیا ورته والدین غوسه کېږي تا باندې ما دومره خرچې وکړې زمونږ ټولې پیسې دې تباه و بربادې کړې او تا دومره کمې نمبرې واخیستې او چې کله دا ماشوم لمونځ قضا کړي
نو بیا ما او تاسو سره فکر نه وي. حالانکه دا منځ قضا کېدل دا ډیر لوی عظیم جرم دی. پیغمبر علیه السلام فرمایي وی 12 کالو نه پس ماشوم منځ قضا کوي سپېړه ورکا بستر ورته جدا کا لږ غوندې زهره نه ورکا لږ غوندې یو طرف دی کا چې دې بچي له احساس وچی چې دا پلار مانه ولې خفه دی دې بچي له احساس وچی چې دا مور مانه ولې خفه ده دا نور مانه ولې خفه دی خو کچري نه تا ځان سره کېنولی دی سهار مونځ نشته ماسپښین نشته مازدیګر نشته ماښام نشته ماسخوتن نشته نور نیک اعمال نشته په مخ باندې ګیره نشته په سر ټوپۍ نشته ټول لباس د دنیادار خلکو په شان کې خو صرف پیسې تاله راوړي او ته ته دغه خوشحاله نو دې بچي له د خپلو ګناهونو احساس نه کېږي. دا خبره یاد ساته چې دې بچي له د ګناهونو احساس به هله کېږي چې ته لږ غوندې زهره نه ورکې لږ غوندې زهره نه دې بچي له ورکې چې بچي ته را کارونه ولې کې ته دا ګیره ولې نه پرېږدې بچي ته مونځ اودس ولې نه کې په دنیا کې مقصد صرف پیسې ګټل خو نه دي. ګوره دا په هر یو مشر باندې لازمي ده چې د خپل بچي اعلی تربیت وکړو او خپله عقیده درسته کړو او د بل ماشوم د خپل ماشوم عقیده